هر ماجګر لمانځه څخه ما بعد یعنی فرض موږ وکړو اویا واره استغفار وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایلی ابو نعیم اصفهاني حدیث نقل کړی دی چې د اویا کالو ګناوې الله پاک د هر ماجګر لمانځه بعد په اویا واره استغفار باندې الله در معافوي. استغفر الله استغفر الله. که دالت په ناست دی وایه، که روانېږې په رواني یې وایه، که دکان لځې په دکان کې د ماجګر لمانځه بعد یې ووایه. دې سړي ورته ویلي یا رسول الله که زما عمر اویا کاله ته ونه رسېدی، زما ګناوې اویا کاله ته نه ورسېدلې، نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته ویلي الله پاک ستا د ادې ګناوې در معافوي. ولی یا رسول الله که زما ادې هم اویا کاله ته ونه رسېده، د اویا کالو ګناوې د دې پر غاړه بار نه سولې، بیا پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل بیا به الله ستا د نږدې قریبانو رشته دارانو کوروالا را واخله، زوی را واخله، لور را واخله، خور را واخله، ورور را واخله، نیکه را واخله، انا را واخله، اکا را واخله، عمه را واخله، نږدې رشته داران چې کوم دي د هغو به الله پاک ګناوې دی کړي. هر فرض لمانځه بعد ماجګر یعنی هر ماجګر لمانځه بعد اویا واره استغفار وایه استغفر الله استغفر الله. دومره ګناوې الله در معافوي. که ستا نه وې د ادې ګناوې الله در معافوي، که د ادې هم ګناوې نه وې بیا د نږدې قریبانو الله اکبر الله اکبر. نو په موږ کې غفلت راغلی دی، موږ غافل یو، موږ ورک یو. نو په دې کې د دین او د اسلام او د علماو د دعوت والا څه قصور دی؟ قصور زما او ستا دی.